سلامونه. راځئ چې نن یو ښایسته خبر نه تاسو خبر کوم. هغه هم په کالیفورنیا کې ترسره شوی دی. کالیفورنیا سیکرمنټو ښار کې کوم کارونه شوي دي د افغان کډوالو او ویزو په اړه د کانګرس مهمه غونډه وه. آیا دغه غونډه چې و د افغان کمیونټي لخوا نه هلته جوړ شوی، نو دوه کانګرس غړي هم هلته غوښتل شوي وو، هغوی هلته راغلي وو، خبرې کړي وو. راځئ د دغې موضوع په اړه درته ووایم چې هلته څه خبرې شوي دي او کومې ژمنې هغې د افغانانو سره ترسره کړي دي. د کالیفورنیا د افغان کلتوري ټولنې په کوربتوب د کانګرس غړو جاش هارډر او آدم ګری د افغان ټولنې سره مهمه غونډه یې وکړه. په دغه غونډه کې د افغان کډوالو ویزو او د کورنیو د یوځای کېدو جدي ستونزې وڅېړل شوې. دلته د بیا ګډونوالو د هغوی د پالیسیو په اړه اندېښنه وښوده چې د افغان پاسپورټ لرونکو لپاره د امریکا ویزې درلودلې د پرېکړې د بشري ویزو، د کورنیو یوځای کېدو او د ځانګړو کډوالو ویزو یعنې SIV ښځیو باندې ناوړه اغیزه کړی دی او ګټه او ګنې افغان کورنۍ لا هم جلا پاتې دي. نو دغه دوه کانګرس غړي هلته غوښتل شوي دي، افغانان هم هلته و چې د افغانانو مشران هم هلته خبرې کړي دي، ځکه دا په دې خاطر یې کړی دی په دغه وروستیو کې د افغانو څوک چې دلته د پاسپورټ ته اپلای ګانې کړي دي د هغې انټرویوګانې یا مثال دغه نور شیان مراسمونه یې ځنډول شوي، نو د همغې په خاطر دغه غونډه جوړ شوه چې تر څو هغوی سره خبرې وشي او دا خپلې پوښتنې هغوی سره یو ځای شریک کړي. بیا بیرته دلته د افغان کلتوري ټولنې مشر عبدالناصر یاسیني وویل چې د افغان د کلونو راهیسې د امریکا ترڅنګ قرباني ورکړی دی او نن افغانستان له سخت بشري حالت سره مخ دی. هغه له کانګرس وغوښتل چې افغان ویزو ځنډ ختم کړي او قانوني قضیې بیرته فعالې کړي. نو کانګرسمن جاش هارډر ټینګار وکړ چې دوی د افغان ویزو د ستونزو د حل لپاره هڅې رواني ساتلي دي او د افغان د تنظیم قانون ملاتړ کوي. کانګرسمن آدم ګری هم د یووالي، عدالت او افغان ټولنې د ملاتړ ژمنه وکړه. نو دغه غونډه همدغه د خاطره جوړ شو چې هلته دوی راشي او د افغانانو کومې پوښتنې چې دي دغه واوري او دوی څه مشکلات لري، نو دغه دواړه هلته راغلي او هغوی په دې ټینګار کړی دی چې دغه مشکل به په راتلونکو نږدې ورځو کې دغه مشکل به حل شي او بیرته به عادي حالت ته راستون شي. بیا هم ما سره پاتې شي ښایسته ویډیوګانو دپاره. سلام علیکم.